سعودي ته تلل نه غواړې، نه ځې سعودي ته؟ نو سر اوس څه کوو سعودي ته چې مسافري پسې کوو؟ ها او سر بېګا د شپې زه اوده وم په خدای یقین وکړه سرجي چې زه سهار راپاڅېدم زما 3 پیسه خرڅ شوي وو سرجي. 3 کوانټټي خرڅ 3 کوانټټي سر ما دا مزې کم دی زه اوده یم او پیسونه خرڅېږي سرجي. څومره سیل دی راغلی دی؟ 211 ریال سرجي. وښیه په دې کیمره باندې نږدې که زوم کا 211 سعودي ریال. السلام علیکم پښتنو. په کم سوچ فکر او په کومه جذبه چې د نوي کل د پښتنو دپاره راغلی وم، الحمدلله هغه جذبه هم هغه شانتې برقراره روانه ده او ستاسو د وړاندې ده. یو ځل بیا سکسس سټوري ستاسو مخې ته ایږدمه د امروز خان په شکل کې د سوات کوټې سره تعلق ساتي. په سعودي دوبۍ مارکیټ باندې زموږ سره ټریننګ کړی دی او د سکسس سټوري اوس تاسو مخې ته موږ ایږدو. څنګه یې ځوانه؟ خیر دی سرجي الحمدلله. طبیعت دې ښه دی؟ شکر دی سر. څومره وخت یې زموږ سره تیر کو؟ سرجي 1.5 میاشت. 1.5 میاشت. دې نه مخکې دې څه کوله؟ سرجي ما خو BS کمپیوټر ساینس کړی و. BS کمپیوټر ساینس؟ جی سر. او په انډرایډ ډیولپمنټ باندې ما ډیولپمنټ کوم. ښه. او جی سر. بیا غالبا بیروزګار و سرجي. بیروزګار وې؟ ورته وایي چې بیروزګار و. بیروزګار وې. جی سر. الحمدلله ثم الحمدلله. د KPK په تاریخ کې تاسو کتلی شئ چې څومره سکسس سټوریانې ما ورکړي دي، دا تاسو په یو ځای کې نشئ کتلی. څومره زما سکسس ریشو ده ستاسو د وړاندې ده، بلکې هر ورځ زه د امازون سیلران جوړوم، هر ورځ زموږ انوینټریانې روانې دي. وجه څه ده؟ الحمدلله په مخلصتیا راغلی وم او مخلص به یم د دې پښتنو سره. خپل سیل ورته وښیه. صحیح ده سرجي. ستا سیل راغلی دی، نور د انوینټري پکې پاتې ده 100 پیسه پاتې؟ سرجي 1 پیس پاتې دی. 1 پیس پاتې دی. انویسټمنټ دې څومره کړی و؟ سر غالبا دغه 10,000 130 ریال سرجي. 130 ریال 10,000 روپۍ انویسټمنټ کړی و. اوس بیا سره راغلی سرجي انوینټري بله لیږل غواړي. بله انوینټري لیږل غواړي. کم ځای ته؟ سر سعودي دوبۍ مارکیټ. سعودي دوبۍ مارکیټ ته. خو الان وخت سعودي ته لیږي که دوبۍ ته؟ سعودي ته سرجي. سعودي ته بله انوینټري لیږي. دا چې تاسو کم ګورئ د دوی 1 پیس پاتې دی 130 ریال دوی انویسټمنټ کړی اوس نه چې 10,000 روپۍ پاکستانۍ جوړېدلې. اوس د دوی 211 ریال سیل راغلی دی. په دې کې د FBA فی هم شته. امازون چې کوم FBA فی دی د هغې نه به دغه ماینس شي، بقایا به د خپل پروفیټ پاتې شي او 1 پیس هم د پاتې دی. نوي کول ځوانانو ته څه ویل غواړې؟ دلته چې راغلی ستا کم احساسات دي د دې کیمرې د وړاندې خپل ځوانانو ته ووایه. سرجي د کیمرې د وړاندې به دا ووایم سرجي چې کله مې BS وکړو سرجي نو مطلب زه په خپله ساعتي سرجي د یو ډېر پسمندۍ علاقې نه راپاڅېدلی یم سرجي. زه هم په ایز پوره فیملي کې سرجي زه پیله داسې کس یم چې ما BS کمپیوټر ساینس کړی و د تاڼې ډګري کالج نه سرجي. د خلکو خو دا خبرې وې بس دومره تعلیم دی وکړو تاسو وکړه، دومره تعلیم دی وکړو تاسو وکړه. سرجي ما خپل محنت نه دی پرېښودی، ما خپل کوشش کوو. کله چې سرجي ستاسو اډورټایزمنټ مې وکړه په فیسبوک باندې سرجي نو د ستاسو د انسټیټیوټ کم نیوز ټپ سرجي زه رالم او ما وکړه بټخیلې ته سرجي ما وکړه. نو واقعي سرجي چې یو نوی سټیپ او الحمدلله سر نن د ټولې دنیا مخې ته د کیمرې مخې ته سرجي زما پرافټ راغلی دی سرجي. په پرافټ هم ډېر کړی دی سرجي، خو په هارډ ورک باندې او په سمارټ ورک باندې سرجي الحمدلله د مور او پلار دعاګانې وې سرجي او ستاسو محنت او د دنیا مخې ته د سرجي. صحیح. څومره چې سټوډنټس راشي زه هغوی ته یوه خبره کومه، مې زه به ستا نه د امازون سیلر جوړوم. تا ته مې ویلي و داسې هغه شانتې وشوه که نه؟ سر بالکل صحیح ده. دا الحمدلله د پښتنو زموږ سره دعاګانې دي او زموږ محنت دی الحمدلله او دا به جاري وي. دغه شانتې د امازون سیلران به جوړوم. پاکستان کې به دې دننه وي او روزګار به وله ورکوم. او څومره ټایم وله ورکې؟ حقیقت وایه. سر که تا ته ووایم سرجي د ورځې خو بس کله ناکله په خپل کار کې لګیا یم موبایل آن کړم بس ګورم او د شپې غالبا ګنټه 1.5 2 زیات نه زیاته سرجي. ښه. جی سر. هنټینګ کې؟ هنټینګ سرجي. بس دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده. همدغه رنګې که تاسو غواړئ چې د امازون ستاسو هم سکسس سټوري جوړه شي او په مخ کې وړاندې لاړ شئ، په پاکستان کې ناست یا افغانستان کې ناست یا د دنیا په هر ګوټ کې تاسو ناست یئ او تاسو غواړئ چې یاره د امازون سیلر جوړ شئ، نو دلته موږ فزیکل کلاسز اخلو په بټخیله کې تیمرګره کې. مخکې هم زما ډېر ښه سوچونه دي او انشاءالله ستاسو د وړاندې به وي. نو زموږ فرش کلاسز شروع کېږي په 17 تاریخ اپریل باندې د چهارشنبې په ورځ په بټخیله کې ماسپښین 2 بجې باندې او په تیمرګره سباون چوک سلمان ټاور په 4 چت باندې په 19 تاریخ د جمعې په ورځ زموږ فرش کلاسز شروع کېږي. د هغې اډمیشن هم سټارټ دی. په شمار باندې څه سیټس دی هغه پاتې دي، تاسو خپل سیټ کنفرم کولی شئ انشاءالله چې د امازون سیلر به درنه جوړوم.